وکړئ تاسو ماته 15 تنه تاجکان د کرښې غاړې راولئ 15 تنه ازبکان راته راولئ چې دغه دایه یي چې موږ د افغانستان د تاجک او د ازبک سره یو ځای کېږو مهرباني وکړئ خو زه به تاسو ته په میلیونونه پښتانه د کرښې هغه غاړې راولم دا به درته وایي چې زه لوی افغانستان غواړم زه د بر وطن د پښتون سره د بر وطن د افغان سره یو ځای کېدل غواړم پی ټي ایم یې تر ټولو ښه ثابت مثال مهرباني وکړئ تاسو د کرښې غاړې په تاجکستان او په ازبکستان کې کوم دانه یو دغه یو سوال لرم لطفا آقای تلاش که من سوال زیاد دارم لطفا دوستان دارم خواهش بکنم یک نکته اسیب جان یک معذرت بخوایم ازت ما یک نکته را بگم دوستای عزیز سل کنید اسیب آمد امی تامیالم سکوت کرد حرف کل گیرم شاید شنید اینا خیره با حرف خود جمع بکنم من سوال زیاد دارم یا کتابچه پر از سوال است اسیب آمده میتونه حرف بزنده و مسئله ما سوال خودم شاید جواب گفتن نتونه دلیل هم نمیشه که ما رخن شب بگیم که حتما باید جواب بگویم ایمیالی هم مهاجر بدبخت ما مهاجر بدبخت هیچ کدام سند نداره بیشنده کی برمت غږیږي مایک خلاصي دا نور لږ د ادبیات زکه چې کله یو څوک غږیږي خپل مایکونه بند ساتي زه درته دلته علي تلاشه مخکې یو ساعت غږېدلې یوه خبره دې م سمه نه وه خو زه درته غلی ناست وم چې ته محترم غږېږي خو دا تا ته بس بدن کې خارق در ولګېده چې ته آقای تلاش لطفا آقای تلاش تسلسل ور مات کوي بیا ورته چې مهرباني وکړئ نو هیله کوم دا ځل مې په خبرو کې څوک راونه غورځې کوي نو د کرښې اغاړې په کوزه پښتونخوا کې هلته د خیبر جرګې تر ټولو ښه مثال ده 1 میلیون نه زیات افغانان د کرښې اغاړې راټول سوي ول او د دوی غوښتنه څه وه تاسو د منظور پښتون خبرې واورېدلې د منظور پښتین بیانیه مو واورېدله چې د ده اخرنۍ خبره څه وه چې موږ د ډیورنډ فرضي کرښه دا د سرحد په توګه نه بلکې د کرښې په توګه هم نه منو دا یو وطن دی او دغه د 1 میلیون انسانانو په وړاندې دا خبره وکړله دا د کرښې اغاړې دا خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ هغه تاجک ورور هغه ازبک ورور هر هغه ورور چې دلته وایي که نه که چیرې د بر وطن د پښتنو دا دایې چې موږ د کرښې اغاړې پښتانه له ځانه سره یو ځای کوو نو مهرباني وکړئ موږ هم ځو له تاجکانو سره له ازبکستان او د دوی سره یو ځای کېږو تاسو مهرباني وکړئ یو حرکت یو ژوندی حرکت مثال یې راته واخله علي دا پوښتنه له تا نه کوم له بګزات نه کوم له ټولو ملګرو نه کوم ما ته یو مثال راوړئ لکه د پی ټي ایم په څېر یو چې دلته تاسو دا بل ته ثابته کړئ نه یې سي راوړلی او بله خبره دا چې د دغې دایې دپاره ما په افغانستان کې خپل ولسمشران د لاسه ورکړي ما پکې خپل نظامونه د لاسه ورکړي دي او دلته چې زه درته وایم که نه ځینې دلته راشي د منافقت په ډول دا خبره کوي چې دلته پښتونستان جوړوو د پښتونستان خبره تر اوسه پورې موږ نه ده کړې که زه پښتونستان جوړ کم دا زما په ګټه ده اما زه د افغانستان د مشر ورور په صفت باندې دا خبره ما تل کړې ده چې ما دپاره پښتونستان ځکه نه ده په کار اوس فلحال چې ما سره دلته په تاجک موسیږي ازبک موسیږي پشهیي موسیږي نور قومونه موسیږي نو دغه ټول قومونه د یوه چتر لاندې یو ځای کېږو چې هغه افغانیت دی هغه زموږ افغان بودن ده اما دلته تاسو هر خبره دلته راوړي چې تاسو دلته پښتونستان مهرباني وکړئ تاسو د کرښې اغاړې یو ځای راته وښایئ چې تر اوسه پورې د لوی پښتونستان خبره چا کړې خو تل د کرښې اغاړې هم دغه یوه خبره کېږي چې یو افغانستان جوړو دغلته دلته ملګري راځي دغه وزیرستانی ملګری دا زما د کوز وطن پښتون ده پوښتنه ځینې وکړه چې ته پښتونستان غواړې که لوی افغانستان غواړې راځئ خو ارقامو غږیږو لږ تخصصي بحث وکړئ په دا ډول خبرو باندې نه کېږي زه د دلته ناست یم یو طرفه عشق ورته مه وایې دغلته ځینې ملګرو ته وایم یو طرفه عشق نه دی دا دوه طرفه عشق ده او دا دوه طرفه عشق ثابته ده د دواړو طرفو نه ثابته ده او دواړه اړخونه پرې خلک قرباني ورکوي او پاتې سو د لګه او بګه خبرې چې دلته راشي کله محقق پرې غږیږي کله پې درام پرې غږیږي کله یو کله بل تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبرې موږ دپاره مهمه دي په لا اله الا الله محمد رسول الله که دومره مهمه دا خو چې زه د لایف ته راپورته سوم یوازنی دلیل یې دا و چې دلته علي تلاش ورور دا خبره وکړله چې 95 سلنه پښتانه طالبان دي علي ستونزه مو په څه شي کې دی چې دوی 2 دقیقې خبرې نشي اورېدلی دوی په افغانستان باندې بیا د غږېدو حق ځان ته څنګه ورکوي
دلته د تا غوندې بېسواده ده دا یو ساعت زه ناست ما درته غوږ نیولی او دې بوتې دې ویل دا اوس چې زه غږېږم ته زما په خبرو کې بیا را وغورځېږي مایک دې وتړه چې خبرې مې خلاص وي بیا چې هر څه پوښتنه لري مهرباني وکړه. دلته چې زه راپورته سوم چې کله ته 95 سلنه پښتنو ته د طالب خطاب کې دا په دې تیر جمهوریت کې دا 20 کلن جمهوریت دلته ازبک او تاجک او هزاره دوی یوازې په دې جمهوریت کې ول او دغومره قربانۍ ورکړلې که پښتانه هم ول. جنرال صاحب زړور زاهد پښتونو که هزاره و، جنرال صاحب رازق پښتونو که تاجک و، په داسې زرګونه جنرالان چې زما او په زرګونه نور سرتیري زما شهیدان سول دا پښتانه دي که دا د نورو قومونو دي؟ ته ورسه په هر د افغانستان په هر ولایت کې هر یو ولسوالۍ کې یو لوی قبرستان د پښتنو جوړ ده او په دا ډول باندې مستقیما پښتنو ته د طالب خطاب کول دا د پښتنو په حق کې ظلم نه کوي بلکې تاسو په وچ لاس باندې د حسیب په څیر د جلال په څیر او دلته د ډاکټر مسکا په څیر پښتانه تاسو راخلي د طالبانو په صفونو کې ودروي چې تر دې هم نور خطرناک ثابتېدلی شي. هیله مې دا خلاص یاسین کوم سوال وکړم یک چیز آخر برت میگم آخرنۍ خبره درته کوم کله چې دغه ډول آمیانه ډول باندې علي تلاشه ته غږېږي او نور ملګرو ته وایم چې ټولو پښتنو ته د طالب خطاب کې او داسې د دې کې د افغانستان ګټه نشته په دې کې د افغانستان دپاره مشکلات جوړېږي. دا اوس چې په افغانستان باندې څوک حاکمان دي د دې نه ته هم ځورېدلی زه هم ځورېږم او نور هم ځورېږي. له دې پرته چې په موضوع باندې د سر خلاصي له دې پرته چې په یو موضوع باندې پوسي بس راشي خپله خبره وکړي خو دلته په دې نه پوهېږي چې څومره پشهي ورونه نور دلته ناست دي تر چې تا به څومره اوس د پشهي قوم نه یو ماسټر در راپورته کړم پوهه علمیت به وګورو او دغه خبرې به وګورو چې هغه پښتنو ته د طالب خطاب کوي نه کوي خو ته به 12 نم نه فارغه خو ته دغه ډول خبره کوي. مننه.